میاشت د هغه د وفات ته د وفات متعلق د یو رپورټ غوندې خبره نور حالات به بل جمعه کې درته وي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو صحابي د هغه غلام ابو لؤلؤه او دا لوړو نو په خوا به د خلکو د غلامانو باندې دیاړی کړ. غلام به واغېسته نو هغه ته به یې ویل تا چې کوم کار درې هغه کوه ماښام به ما دونه پیسې پیدا کړي. نو مغیره ابن شعبه ورته ویل بس ته کار کوه ما له به دومره پیسې درولې یا د میاشتې دونه پښې به راکړي. عمر صاحب بازار کې روان ابو لؤلؤه ورته ویل امیرالمؤمنین زما یو خبره واوره. وایه وی ته زما دې نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه ته چې ما نه دا دیاړي کمه کړي زه دونه نشم ګټلی. وی څونه دنه غواړې؟ یو مقدار یې ورته وښودم. وی کار څه کې؟ وی د لوګارې مړه وی د دې خو ته ډېرې ګټلی شي دا خو معمولي شی در باندې یې ښولی. نو عمر صاحب خو ته روان شو خو ده یو خبره وکړله وی طالب هم یو جرنده جوړه کړه نو یو چاړۍ جوړه کړه دوه مخي دی او هغې له د زهرو اوبه ورکړې د زهرو. نو سار وختي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې مونځ کو صحابه وایي وی ده به عموما په مانځه کې صورت یوسف وایي او صورت یوسف کې د یوسف علیه السلام ډېره دردناکه واقعه ده. نو هغې سره به یې سلګی والي او داسې به یې جړل سلګی به یې والي چې وروستو صفونو کې به خلکو د عمر سلګی اورېدی. وایي چې په مانځه ودرې صورت یوسف یې شروع کړ. نو دا بدبخته چې و ابو لؤلؤه دا مجوسي و د اور عبادت والو مسلمان نو نو هغه سره چاړه وغیره وویسته او د شاته نه حضرت عمر په چاړه او داسې مضبوطې و او دې ظالم چې چاړه یې ترې پورې وویسته. صحابه پې ور منډې کړې ظالمه دا دې څو کړل؟ 14 صحابه وویل 14 بس اخره کې یو صحابي سره کوټ و هغه زر خپل کوټ وویسته او د پاسه پې ور واچو. نو چې کوټ یې پې ور واچو د ده سر او سترګې او لاسونه یې پکې بند شو. نو ده بیا ځانه لاله په هغه چاړو په هغوی کلک نیولې او بچ شو. هغې وتړه ویته او حضرت عمر صاحب خو ګرمه کې نو هغه وخت یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شاته وناو هغه یې د مټه ونیوه او اوچت یې کړ او د خپل ځان په ځای مانځه ته ور مخکې کړ. عبدالرحمن ابن عوف مختصر منځ وروستو صفونو والا وایي چې مونږ پوه نه شو صرف دومره پوه شو چې څه ګړبړو شو جومات کې خو بجلی نه وي او دومره پوه شو چې اواز د عمر و ناګانه بدل شو د عبدالرحمن ابن عوف شو. چې مونځ خلاص شو نو دې اوچت کړ پورته یې وړ بې هوشه دی غریب. نو چې لږ هوش کې راغی نو لومبې تپوس دا کوي مونځ شو که نه؟ الله مونځ څونه هم دی مونځ شو؟ وی او سمو شو او صاحب سمو شو. وی چا ووالم؟ وی هغه مجوسي غلام ابو لؤلؤه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام. وی دې ظالم ته خو ما سمه خبره کړې وه ما خو ورته روانه خبره نه وه کړې. لږ ساعت تېر شو بېهوشه شو. چې هوش کې راغی نو زوی ته وایي بچې عبدالله اوبه راوړه. هغه اوبه راوړې چې اوبې راوړې وی ما اوچت کې اودس کوم اودس صحابه ته کې چاپېره تودي زوی ورته وایي بابا دا اودس مه کوه داسې کې تیمم وه ما خو یې که تو بس کې وی بچې ما ته دین مه ښایه ما د حضور پاک روضې مبارکې ته ګوته ونیوله ما د هغه نه دین زده کړ دین مه ښایه اودس کوم اودس یې وکړو او نبیز ورته وایي د دې اوسکو شربتي چې هغه ولا په خولې ور واړو نو هغه دې په دې خېټه بار راووته خېټه یې سوری د صحابه پوه شو چې دې اوس پاتې کېدو والا نه دی هغې کې اودس وکړو وینې ته بیا کې اودس یې وکړو چې اودس یې وکړو وی ما له تکیه راکې ما کېنوې چې تکیه یې ورکړه وی مونځ کومه یا بابا خدای ته وګوره په ملاسته وکړه دې وخت کې ته په ناسته مونځ کې وی بچې ما ته دین مه ښایه کړ کېناسته او خپل مونځ یې وکړ او بیا دوی ته وایي عبدالله بن عمر ته وی بچې یو وړه کې مې ارمان دی هغه ارمان مې څه دی هغه دا
چې زه خخ هغه ځای کې شم چې کوم ځای کې رسول الله مبارک دفن یو خوا د دواړو جهانو سردار دی بل خوا حضرت ابوبکر صدیق نو پړه مې دا ارمان پروت دی نو لاړ شه او کوټه د عایشې ده د عایشې بیبي نه تپوس وکړه یو عمر دا ارمان لري نو که هغې ووایې چې ټیک ده نو بیا راله قبر هلته وکنه او که هغې وایي چې نه نو بیا مې د مسلمانانو مقبرې ته یوسه عبدالله ابن عمر لاړ نو د مسلمانانو مور ته وایي عایشې بیبي ته خو خبر و هغې ژړلې غریبې اوښکې بهېدلې او سترګو نه یې بچ پوچولې چې بابا مې را لېږلې ما او هغه وایي چې ته د عایشې نه تپوس وکړه نو که دې کوټه کې ما له د یو قبر ځای راکړه د خپلو دواړو ملګرو سره به ښخ شم عایشې بیبي ورته وایي چې دا خو ما ځان له خوښ کړې ما یو خوا مې خاوند دی حضور پاک او بل خوا مې پلار دی ابوبکر نو زه به شم ورسره خو زه چې عمر یې غواړي دا قرباني ورکوم دا د عمر شو او زه به د مسلمانانو مقبره کې د نورو ملګرو سره ښخه شم نورو بیبیانو سره نو زوی راغی عمر ورته وایي بچې څه دي در سره څه سوال جواب دې راوړو ای بابا چې ستا کومه خوښه وه هغسې وشوه اجازت یې وکړو ای بچې داسې به وکړې چې کله زه مړ شم که نه زما لاش یوسې نو د عایشې بیبي د کوټې مخې ته کېدی نو بیا ترې دوباره تپوس وکړې هسې نه دې وخت کې زه جمدیم نو حیا کوي او زما مخکې سم غږ نه شي کولی نو بیا مې یوسې نو که بیا اجازت درکړه نو هلته راله قبر وکنه مې او که بیا اجازت میلو نه شو زما د مرګ نه پس د مسلمانانو مقبره کې مې ښخ کړه چې څنګه سا ورکړه او یوېړه نو بیا یې ول اواز ورکړه عایشې بیبي عمر لاش یې راوړی څنګه دې خوښه ده هغه وایي چې تپوس ته وکړې وایي قبر وله وکنه ځان له مې خوښ کړی عمر مې ځان نه خوښ دی قبر وله وکنه وی نو د حضور پاک یو ارمان پوره شو څنګه یو ځل جومات ته حضور پاک را دننه شو ښي طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق نو رسول الله مبارک ښي طرف نه ابوبکر ونیوه او ګس ته عمر ونیوه او داسې مخامخ صحابو ته ودرېده وی هاکذا نبعث یوم القیامه وی قیامت په ورځ به موږ د قبرونو نه دغسې پاسو دغسې به پاسو هغه پیشنګویي د حضور پاک خدای پوره کړه حضرت عمر صاحب ورسره دفن نو زمارونو دا خو عمر صاحب دقه یکم محرم په دې میاشت کې وفات شوی یو ځل حضور پاک د احد په غر ولاړ یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق او بل ورسره حضرت عمر فاروق او دریم ورسره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین نو دا غر اجړقید زلزله پې راغله نو حضور پاک دې غر لا خپله پونده مبارکه راوبروله او وی فرمایل اسکن احد احد غلی شه دا ته پته شته چې په تا څوک ولاړ دي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق بل در باندې د ټولې دنیا رښتونی انسان حضرت ابوبکر ولاړ دی و شهیدان او دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دي نو یو حضرت عثمان او یو حضرت عمر دا د پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي شوه چې دا دواړه به شهیدان کېږي دغه رنګې یو ځل په حرا غر باندې ولاړو نو هغې باندې م زلزله راله او په هغې م ورسره دا درې واړه ملګري ولاړو نو په هغې کې م حضور پاکو فرمایل چې یو پیغمبر ولاړ دی یو صدیق ولاړ دی او دو شهیدان ولاړ دی یو باغ کې حضور پاک ناستو یو صحابي وی ما وی چې نن به د پیغمبر علیه السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصلو زه به نن د پیغمبر علیه السلام څوکیداري کوم چې ما ته دا یو سعادت میلو شي چې ما په ژوند کې یو وخت یا یو ورځ د حضور پاک څوکیداري کړې ده په دې خدمت به قسم د صحابه خوشحالېدل چاته صاحب النعلین وایي هغه صحابي عبدالله ابن مسعود چې حضور پاک سره به پیزار ګرځاو پڼې به ور سره ګرځولې صاحب الوساده حضور پاک سره به بالغ ګرځاو
گدے بے وسر گردول چی پدی کینی. دا با پیغمبر علیہ السلام دا خدمت با صحابہ خپل لوی سعادت گڑا جدا دا حضور پاک خدمتو کم. نو دا صحابی وی ماوی چی نن بدا دا حضور پاک سوکیداری کم چی دا مات یو سعادت میلوش. وی باغ کے حضور پاک ناستے گرمی دا نو دا کوی پغاڑا کے ناس او خپی مبارکی پا کوی کے ورخکتا کرے ویزان دیکھ لے دیکھے وروڑا بید دا باغ دی باغ نا بخلقو دیوال تا اکڑیو کڑکے بے پکی نگونے دواوی سو کے وی ابو بکریں وی ور راتا لرکا ماوی علا رسلک لک پقلار شا بیتمینان شا اور ایک اجازت دا لغوانا ویرالم حضور پاک تا میں عرضو کو اللہ رسول ابو بکر اجازت غواری وی اجازت ورکا ورتا کولاو کا او دا جنت زیر مولا ورکا اجازت میں ورکا وطا میں وچے حضور پاک فرمائی کہ دا جنت زیر ورکا نرادن نشو نو لک سات پس بیا وروٹا کید نو ماوی سو کے وی عمریم ورلرکا مائی صبرو کا اجازت دا لغوارم نو حضور پاک تا میں عرضو کدا اللہ رسولہ عمر اجازت غواری وی دا جنت زیرم ورکا اجازتم والا ورکا لگ سات پس بیا حضرت عثمان ور اٹھاکاو میں سو کے عثمان بولا دے صحابو تا بدا سب پتا لگی دا چے حضور پاک پا دے باغ کے دے نبی علیہ السلام کو پٹ راغلی و دے باغ تا نو مشکات شریف کے پا دے خیری موجزات و پا دے بابونو کے یو حدیث نقل کرے دے کہ دا حضور پاک دا خولین با خوشمویت لا پلارا چے بتا نو چے کم نزدی مرگریو اغیتا با پتا و چے دا حضور پاک دا خولی خوشبوئی دا نو پا اغی بطلل نو نبی علیہ السلام پس بیدان رسا زمن پشان خولا نا و چے بدبوئی کئی اغی با یو خاص خوشبو پتول لارا پریخوا حضرت ام سلیم وی حضور پاک منکر دو نو پا دی تندی خولا رالا نو ما شیشه را واغشتا بوتل یا گلاس لوخه اگه خوله تمیونه و چه دا خوله پا کزان سر محفوظ کم نوی حضور پاک راویق شو نو پتندی گوتا مبارک راخ کا او چه سمر خوله و زما پا غلوخی گیرا ترو بیولا وی ام سلیم پا دی سکے وی ماوی دا اللہ رسولا دا خوله با مونگ دا بیمار دا مرض دا شفا دا پار استعمالو او دا با دا خوشبویه دا پار استعمالو وی قسم دے چی سوک بنا جوڑا شو نمونگ با معمولی او ساس کے اوبو کے گٹ کا او پا مریض بم اس کا وی خودے با مریض دا شفا ورکولا او پا مدینہ کی چی با کل خادیوا نما با دا حضور پاک دا غخولینا یو ساس کی پا دے گتا راواغشتا و پزان با میں پورے کا وی مانا با دا سی خوشبوت لا چی وی مانا با خضو تپوس کو چی ام سلیم دا خوشبو دی کم زیغشتے دا دا کم خوشبو دا من خو ار قسم خوشبو استعمالو استاد دی خوشبو ڈیرا دی دا دی خود دی عطر ڈیر بہترین خوشبو دا ٹول کور معطر کردے دی ٹول کور کی ڈڑو دی خوری دی وی ماں بوی تاسو تپتا نشتا دا بازاری عطر ندی دا بازاری خوشبو ندا دا زما دا محبوب پیغمبر دا خولی خوشبوئی دا نو صحابو تب پتا و خو نزدی مرگری جسوک بو سر دیر زیاد پاتی شویو جدا دا حضور پاک خوشبو پا دے لارا پاتی شوی دا نو پا دے تلے دے نو عثمان رضی اللہ عنہ راغے نو مائی پا قلار شوری گئی اجازت دا لغوارم نو حضور پاک تا میں عرضو کدا اللہ رسولہ عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غواری وی اجازت مورکا دا جنت زیر مورکا او دا شہادت زیر مولا ورکا نورال ما و توی سیب اجازت تا ملو شرازا و دا جنت زیر قبول کو دا شہادت قبول کا وی اللہ المستعان اللہ نبا مدد غوارا نوی حضرت ابو بکر تخی طرف تکینا سپیغم پکوی کے ویزان دیکھ لے حضرت عمر تکس طرف تکینا سغم خفی پکوی کے ویزان دیکھ لے او زی اخوا ڈک شو چے کم دکوی غاڑا وا ڈکا شوا نو عثمان سے بوتا مخامخ کے ناستا
نو دا حدیث راوی وی بیمار دین دا اندازه معلومه کړه چې دا دواړه سره یو ځای کېناستې د دوی قبرونه به سره یو ځای وي او عثمان مخامخ کېناسته نو ممکن ده چې د قبر ورته مخامخ د بقی په مقبره کې جوړ شي هماغسې وشوه حضرت ابوبکر او حضرت عمر په هغه کوټه کې ورسره دواړه دفن شو چې په کومه کې د دواړو جهان مبارک سردار دفن دی او عثمان صاحب د بقی غټه مقبره د 10,000 صحابه پکې دفن دي په هغې کې د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر دی نو دا ګوره عمر یو ځل نه بار بار د جنت خوشخبری او زیری ورته میلاو شوی